د اشرف غني ټیم غواړي چې درې قوي او مهمې ادارې جوړې کړي. دولت ساز ټیم ډېرې ښکاره برنامې لري چې اکثریتو ته یې د عمل جامې هم راغوستې دي او ځینې نورې برنامې هم په پلان کې لري. ملګرو راځئ چې وګورو دا کومې ادارې دي چې دولت ساز ټیم پرې ډېر ټینګار کوي او غواړي چې جوړې کړي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې د دوی په حکومت کې به د جاسوسۍ، تروریزم او جنایي تحقیقاتو ضد ادارې تر ټولو باصلاحیته ادارې وي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې په یوه تازه پوسټ کې لیکلي دي چې د دولت جوړونکي په دولت کې به د جاسوسۍ، تروریزم او د جنایي تحقیقاتو ضد ادارې تر ټولو باصلاحیته ادارې وي. نوموړی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په 23 نیټه اعلان کړي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د اتلې په 20 نیټه اعلانېږي، خو د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ واخیست چې هغه وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې له ولس څخه بخښنه وغوښته. په همدې حال کې بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په بیا د خپلې بریا دعوه کړې ده، خو د دولت جوړونکي ټیم غړي او ځینې سرچینې بیا وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي او دوی به په لومړي پړاو کې بریالي اعلان شي. یاد دې وي چې څو ورځې مخکې د دولت جوړونکي ټیم له لوري یوه ناسته هم شوې وه او ویل شوي وو چې په دغه ناسته کې د بریا د جشن لمانځلو لپاره تیاری نیول شوی وو. بل لوري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانۍ وایي چې دوی ته سرعت تر روڼتیا ډیر مهم دی او په همدې خاطر د ټاکنو پایلې ځنډولې دي تر څو هره څه په شفافه توګه ترسره سي. ولس بیا وایي چې په دولت کې د جاسوسۍ، تروریزم او جنایي تحقیقاتو ضد ادارې د ملا د تیر حیثیت لري. زورواکي، تروریزم او پردي جاسوسان د افغانستان د دولت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی چې دولت د ضعف لامل هم کیدای شي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ.